په د پیسو کې ستا سره د مولوي صاحب شریک دی که نه دی؟ د شمس الله مولوي صاحب څوک دی؟ دا څوک دی؟ نو خو دغه تا ته په ونډه کې زنګونه راول؟ تا ته په ونډه کې زنګونه راول؟ مولوي صاحب د موبایل سلامونه هیله د ټوله به ښه یاست، ژوند په خیر وي. په مخکني راپورونو کې مو د عبدالله او د برکت په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړ. راځئ نور هم دا موضوع سره وڅېړو. عبدالله چې په ماما مشهور دی او بل نوم یې لنډو دی، په تیر جمهوریت کې هم د نشي توکو کاروبار کاوه او ترڅنګ دا چې هم یې بلاک میلینګ دا د مردګوي موضوعات مخ ته وړله او ترڅنګ دا چې غلاوې یې کولې. د غلاو یوه مشهوره کیسه دا ده چې له ده سره د غلا په کاروبار کې د ولایتي شورا د غړي نعمت الله خان شیردلي زوم جمعه خان شریک و. جمعه خان به د خپل خسر ضد مرمي موټر راویستی، عبدالله یا د ماما به پکې کښېنوی، بیا به تله ګرځېدله چیرې چې به یو څوک یوازې په مخ ورغلی چې په موټر کې به ناست و، له هغه څخه به یې د وسلې په زور موټر اخیستی. ماما او جمعه خان د یو نومې په کوچني کورونو کې همالته یو ځوان د کور مخ ته موټر ودراوه، دوی ورته ودرېدل. جمعه خان په موټر کې ناست دی او عبدالله ورکښته سو، د هماغه کس پر سر یې توپنچه ور ونیولل او موټر یې ورڅخه واخیستی. دوی چې حرکت وکړ، هماغه ځوان د نومې دروازې ته زنګ وواهه، پولیس ته یې زنګ وواهه، قومندانۍ ته زنګ وواهه. بالاخره ضد مرمي موټر مخ ته روان دی، د غلا موټر چې ماما پکښې ناست دی شاته خوا په پسې دی. د هوایي ډګر پر لویه جاده باندې پر داسې مهال باندې پولیس ټینګوي چې دوی ماما او جمعه خان په ټلیفون کې سره اخته دي او جمعه خان ورته وایي چې مخ ته پولیس دی، پام کوه چې ورڅه ونه ځغلې، ګوته په ماشه درته ولاړ دي ولې دي، او پام کوه چې زما نوم وانه اخلې. چې ټینګ یې کړې زما نوم ورته یادوه، زه دې راخلاصوم. ماما په هماغه غلا سوي موټر کې ټینګ سو، دوسیه ولاړه محکمې ته، محکمې 8 کاله بند ورته وټاکئ، خو دوی په خپل زور سره په 2 کاله رایله کړ. دا د غلا موضوعات دي. تر دې پورې دومره کیسه دا ده چې همدا اوس د نعمت الله خان شیردلي زوی شمس الله شیردلي د ملا سید ماد اخوند او د جنرال ګلالي څخه $10,000 او 3 موټران تښتولي دي. د ماما موضوعات ګڼ دي، په 1 2 5 راپورونو کې نه ختمیږي. دا سلسله به روانه وي، دا لړۍ به روانې، دا به سم دم سریال وي. خو په دغه راپور کې به هغه یو شمېر طالبان هم درته رسوا کړم چې له دوی سره په دا کاروبار کې شریکان دي، له دوی سره په دا ټولو د نشي توکو کاروبار، بلاک میلینګ کاروبار، غلا په ټولو کې سره شریکان دي. دا د راپور په وروستۍ برخه کې درسره شریکوم. راځئ اوس پر برکت لږ وغږېږو. تاسو به د دغه ویډیو په پیل کې د برکت لږ خبرې اورېدلې وي. مخکې تر دې چې هغه خبرې خپرې سي، راځئ پر برکت او د برکت پر ډله باندې نور هم وغږېږو. برکت راولاړېږي په بایپاس کې د اجانوره څخه مځکه د 1 کال لپاره کرایه کوي، بیا دا مځکه بل چاته د 15 کاله لپاره ورکوي، د محمد عارف احمدي په نوم یو چاته ورکوي. څو وخت وروسته اجانور پر برکت شکمن کېږي چې یو موضوع سته. کله چې څېړنه کوي، معلومات کوي، په دې خبرېږي چې له دغه سیمې څخه برکت د اجانور 50 کنټینره غلا کړي دي. موضوع جریان ته لویږي، موضوع تر حکومته پورې رسېږي، موضوع افشا کېږي چې برکت نه یوازې دا چې دغونه کنټینران یې غلا کړي دي، بلکې دا مځکه بل چاته بیا د 15 کاله لپاره ورکړې ده. دلته دا جنجال سره سو، په دې منځ کې د هماغه کس چې د محمد عارف په نوم یادېږي 12.5 لک افغانۍ هغه ته تاوان رسېږي. دا یوه موضوع. بله موضوع برکت او جمع د ده ملګري، د برکت ملګري سمیع الله د ضیاءالدین زوی، عزت الله د محمد نسیم زوی. دا خورا غټه ډله ده، داسې لږ کسان نه دي. موږ د بیلګې په توګه یو څو کسان موږ دلته ستاسو سره شریکوو. بسم الله، ډاکټر نثار، یوسف د عبدالرزاق زوی. دا هغه کسان دي چې دوی دغه ډله بیا راولاړېږي په یو شتمن چې دلې په کندهار کې د سولري یا د برېښنایي هندارو کاروبار کوي. دې ته زنګ وي، خبرې ورسره کوي چې تاسې دغه هندارې لرئ. بیا په هلمند کې له یو بل شتمن سره خبرې کوي چې موږ دغه هندارې لرو. خو دا
خبرې کیږي، سودا کیږي د 19,000 ډالرو. دغه ډله د برکت دغه ډله دا راولاړېږي، هماغه شتمن ته زنګ وایي چې دا موږ هندارې موټر ته اچوو، دا برنامه ده، دا هغوی ته ورلېږي، رسید هغوی ته ورلېږي. هغه بل شتمن ته هغه ته چې پیسې راواله کړه، هغه خپلې پیسې ورته راواله کوي. دوی چې کله پیسې ترلاسه کوي، دوی پر دغه مخ خپل ټلیفونان بندوي، تښتي. هغه شتمن چې د هندارو په تمه ناست دی، هغه کندهار ته راځي او هغه ته چې ویلي چې دغه هندارې په کار دی چې هغه باید هندارې ورته راواستوي، هغه بیا په دې خاطر د هندارې په موټر کې ایښي دي، نه یاستئ چې باید پیسې ورته راواستوي. دوی خو چې دغه کس پیسې ترلاسه کړې ولاړل. هغه کس چې راغلی موضوع جریان ته ولیده، تر حکومته ورسېده، دوی ټینګېږي. بیا برکت و د نورو ملګرو ته وایي چې تاسې غږ مه لرئ چې زه په دې کیسه کې ستاسو سره شریک یم، زه م راخلاصوم. دا 2 کسان خلاص شوي دي، دا ځینې لکه چې اوس هم بندیان دي. د دوی دا یوه کیسه نه ده، د دوی کیسې بلا کیسې دي، ډېرې کیسې دي. زه د بیلګې په توګه د سکوچني د یوه کیسه یادوم، بیا په نورو خپرونو کې بیا نورې کیسې هم موږ راوړو. دا سمیع الله د ضیاءالدین زوی یا د ضیا زوی په تېر حکومت کې د 9مې امنیتي حوزې د امیر مامایي ځانګړی کس و چې په هغه حوزه کې څونه خټې کېدلې، ده پیسې پر اخیستلې. یو دی و، یو د قدرت په نوم بل څوک و، دوی 2 پیسې پر اخیستلې. انداز پیسې اخیستلې چې له خټو والا څخه به مثال 10,000 افغانۍ اخیستلې، ده به ماماګي ته 15,000 ورکولې، بیا 10,000 افغانۍ ورکولې. ټوله یې پېژني. د دوی بلا مسایل دي. راځو د برکت بلې موضوع ته، د مردګوۍ موضوع ته یې زه دا عکس خپروم، مخکې وربلروم چې څوک یې ونه پېژني. دا د برکت د کور ښځه ده. برکت په دې ښځې یا په نورو ښځو ځوانان بلکمیلوي، اړیکه مخ ته ځي، وروسته هغه څخه ځوانان راغواړي، کله چې راسي هغه چې خبرې کوي بانډار سره کوي، پر دا عمل ویډیو ورڅخه کوي، بیا دغه پیسې اخلي. له یو کس څخه 15 لک افغانۍ اخیستې دي، د شیدان چوک پر شاوخوا بلاکمیل کړي دي. له بل کس څخه 15 لک کالدارې اخیستې دي، په چوڼۍ کې بلاکمیل کړي دي. په کابل شاه کې یو بل څوک چې هغه د ننګرهار اوسېدونکی دی، هغه یې هم بلاکمیل کړی دی، له هغه څخه بیا یې موټر اخیستی دی. زه په هره کیسه کې دقیق ځای هم نه ښیم، دقیق کسان نه ښیم، ځکه چې په دې کې غټې دښمنۍ رامنځته کېږي. یا ځینې ځوانان دي چې خدای مه کړه کې رازونه یې فشا سي، کیدای سي ځانوژنه وکړي، کیدای سي په کورنۍ کې مشکلات راسي. نو زه د هغوی هویت نه ښیم، نه دقیق ادرسونه ښوللی سم. ځینې مسایل شته، یعنې دوی پر هیڅ شي نه دي کاټ. دا کوم کسان چې ما مخکې درته وښودله دلته پر سکرین باندې، لکه دا سمیع، لکه ډاکټر نثار، لکه دا بل یوسف، لکه دا عزت، لکه خپله برکات، دا ټوله د یوې سیمې اوسېدونکي دي، د فراه د پرچمن ولسوالۍ اوسېدونکي دي. د دوی ډېر بلا کیسې شته. ښه، دا چې ویډیو ډېر اوږده نه شي، راځو وروستۍ برخې ته راځو. تاسو د برکت دغه خبرې پلا واورئ. تا چې اول سر د عکاسي کړی ده، تا له دغه لپاره کړی. ته چېرې بیا مولوي صاحب چې ته په عکاسي کې نارې وایي چې مولوي صاحب دغه دی، ومې نیوي مولوي صاحب دغه دی، تور ته وګوره. د کوم مولوي صاحب سره چې وکړه هغه چېرې دی؟ هغه انډیوال هغه چېرې دی؟ او اوس څنګه مشوره چې ورسره وکړه؟ دا ستا کار وکړه، دا بالمعروف والا کار و، دا د قومندانۍ والا کار و. نو ته په د پیسو کې یا په د پیسو کې ستا سره د مولوي صاحب شریک دی که نه دی؟ د شمس الله مولوي صاحب څوک دی؟ دا څوک دی؟ نو خو دغه تا ته په ونډه کې زنګونه راول، تا ته په ونډه کې زنګونه راول. مولوي صاحب د موبایلز د مولوي صاحب در سره دی دغه والا دا مواج مخجر والا په دا ونډه کې مولوي صاحب راته وویل ولباس ته وګوره چې دا څنګه کار دی، ده چې ورغلم باندې مې دا دغه وکړه، باندې ورته مالدار رقم کار دی مولوي صاحب. والله برابر الله ته دلالت محمد امیر سره مولوي صاحب راغله، دا د امر بالمعروف کار دی. نو اوس څنګه که امر بالمعروف ته ورسپارو کې علاقه یې مالي لابې کړه. نور خلک تا کله بالمعروف ته سپارل چې تا په د ویډیو کې دا هلک ته ولي و چې هغه ما بالمعروف ته وسپارل؟ چېرې تا وسپارل؟ هغه هلک ته چې تا په تلیفون کې ویلي وه چې هغه در ټول نور خلک چې څه کړه تا هغه ما بالمعروف ته وسپارل، تا چېرې وسپارل؟ نو که مې اوس ورته راوستل
درواغ مه وایه سمدم سړی سمدم نه واید پیښ شوي د خالي مولوي صاحب سویلي چې تاسو وایي هغه شوي دي دا ګرده پیښ ته یادوي چې دا ما ګرده کړي چې دا ګرده پیښ ته ته یادوي کوم پیښ چې زما سره دا سړی شریک دی ما سره دا سړی شریک دی وخت دغه درې نفر زما سره سره وو 3 نفره څوک څوک 2 نفر دغه مولوي صاحب سره په تماس کې وم دغه مبارز دا تا سره چې تور کله څو کسه در سره وو 2 نفر 2 نفره چیرې واست 2 نفر نو که بیا مې شاید در باندې چیر کړي چې 15 کسه ته سره وګړي واست په 2 موټرانو کې بیا به څه شي وشي سید د بجلا مټر که د مولوي صاحب هم ستا سره به دغه شپه در سره وو یا نو مولوي صاحب هغه شپه نوره سره د لالاک محمد تعمیر سره سره هغه شپه نوره سره په هغه شپه د تا ته دا دغه وکړي چې ورته داسې کار ورسره وکړه بیا 2 پیسې ورته ووایه ها دا 2 پیسې ورته ووایه یا نه دي راته ویلي په دا ونډه کې ستا سره څوک شریکان نه دي راته ویلي یا په دا ونډه کې ستا سره څوک شریکان دا باندې چې دا مولوي صاحب دغه د مبارز دي دا درې سره شریکان واست ته بیا دا اقرار کوي چې ما سره د مولوي صاحب په دا ونډه کې را سره وو څو ونډې در سره اخیستله څو ونډې در سره اخیستله راته ویل چې اسمه جنو اخیستلو سره تقسیم دی هو څو کسه به سره تقسیم کړو 3 نفره بیا خو به د مولوي صاحب تا ته د هغه داسې زنګونه نه وي راوړي د پرون چې خو بیا تا ته بیا دغه نه وي کړي یا د پرون سار ایسي چې موږ ته کې ګرفتاره کولې په دغه وخت کې تا ته زنګ راوړی چې ته ما ته پیسې ورنې څه سولې پیسې سولې زنګ یې راوړی وایي چیر یې مالداري په بازار کې ول څنګه سوله man da اوس پورې زنګ مې نه دی ورغلی ته زنګ ورغلی چې دې څه چم مبارک ما ورته دواړه ته مبارز به هم راولو دغه شخص مولوي صاحب هم راوله که دغه ما دوی ماته اجازه نه راکړې دوی راته وویل مولوي صاحب راته وویل واسطه دغه معلومات وکړي تاسو د برکت خبرې واورئ هغه داسې په عامه وایي چې له ده سره شمس الله مولوي صاحب همکار دی هغه په مواد مخدر کې دی په مواد مخدر کې د عبیدالله په نوم یو بل څوک هم له دوی سره همکار دی همداراز د هلمند په امنیه قومندانۍ کې د غاجان په نوم دا کس له دوی سره همکار دی د دې کس ترڅنګ د هلمند د ناوې ولسوالۍ په قومندانۍ کې دا کس همت مولوي صاحب دا ورسره همکار دی دغه کسان دي چې د نشي توکو په کاروبار کې مستقیم لاس سره لري دا ټول سره شریکان دي که وخت پیدا سو بل ځلې به زه د برکت ټوله ویډیو درته خپره کړم چې دی په ویډیو کې نور څه وایي کوشش کوو چې دغه موضوعات نور هم سره وسپړو او په دې کې ډېر کسان شته ځینې وکیلان هم پکې ښکیل دي د حفظې ځینې امیرین پکې ښکیل دي ځینې مولیان پکې ښکیل دي چې په راتلونکو خپرونو کې به زه د هغوی نومونه هم یاد کړم په دې قضیه کې چې هر څوک مخته راځي هغه که کشران که مشران وي ټول درته افشا کوم زما سره واوسئ زیاته مننه ژوند